سپین 15 کاله وړاندې په جرمني کې د پناه غوښتنه وکړه خو ونه منل شوه. هغه محکمې ته د خپلې پناه غوښتنې د رد پر وړاندې اعتراض وکړ خو په محکمه کې هم قضیه بایلوده. سپین په دې کار ډیر ناهیلی شو او غواړي د اروپایي ټولنې په یو بل هیواد کې خپل چانس وازمويي. ښایي فرانسې ته ولاړ شي. که سپین دا کار وکړي ښایي بیرته له فرانسې جرمني ته راولېږل شي او بیرته به خپل هیواد ته ډیپورټ شي. د دوبلین په 3مه مقرره کې دا روښانه شوې ده چې د اروپایي ټولنې اړوند کوم هیواد د یو چا د پناه غوښتنې پروسې مسؤل دی. دا چې سپین د اروپایي ټولنې په یوه اړوند هیواد یعنی جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده، شونې ده چې په نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتلو اجازه ورنکړل شي. په یاد مو وي چې دا مقرره د ناروې، آیسلند او سویس په شان په هغو هیوادونو کې هم پلي کیږي چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي. نو سپین باید د دې پر ځای څه وکړي؟ د هغه ملګری زلمی یو نظر لري. ولې سپین یوه دنده نه زده کوي او ترڅنګ یې د اوسبیلډونګ ډولډونګ غوښتنه نه کوي؟ د زلمي د پناه غوښتنې پروسه روانه ده او ترڅنګ یې هغه د پایپکارۍ حرفوي زده کړې یا اوسبیلډونګ ترسره کوي. زلمی سپین ته لارښوونه کوي څو د هنډبوک جرمني پر ویب سایټ د اوسبیلډونګ ډولډونګ په نوم د استوګنې اجازې ترلاسه کولو په اړه معلومات ولولي. د اوسبیلډونګ ډولډونګ ترلاسه کولو لپاره د نورو شرطونو ترڅنګ د یوه وړ اوسبیلډونګ یا کوالیفیسیرته اوسبیلډونګ لپاره منل کېدل هم شرط دي. د اوسبیلډونګ پروګرام یا وړ اوسبیلډونګ په معمول ډول له 1.5 تر 3.5 کاله دوام کوي. دا ډول اوسبیلډونګونه باید د وړتیا له صلاحیتونو یا کوالیفیسیرونګزماسنامن سره غلط نشي. کوم چې د زده کړو د دوام یا سندونو اخیستلو لپاره دي او لږ وخت نیسي. له نیکه مرغه سپین په جرمني کې د خپلې استوګنې په تیره موده کې یو څه جرمني ژبه زده کړې ده، کومه چې له ده سره به په اوسبیلډونګ کې ډیره مرسته وکړي. سخته ده خو پای کې هغه وکړای شول چې د اشپزۍ په اوسبیلډونګ کې شامل شي. له دې سره سپین وتوانید چې اوسبیلډونګ ډولډونګ ترلاسه کړي او په جرمني کې د اوسبیلډونګ تر پای ته رسولو پورې پاتې شي. په دې موده کې هغه نه ډیپورټ کیږي او که د اوسبیلډونګ له پای ته رسېدو وروسته په خپله اړونده څانګه کې دنده ومومي، کولی شي د استوګنې عادي اجازه ترلاسه کړي. د نورو معلوماتو لپاره هنډبوک جرمني ویب سایټ ته ورشئ.